اوس زه چې کوم شخصیت راوړم نو د هغوی دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی چې خصوصا شلمه سده دا خدایي خدمتګارۍ تفریق د سوري د لاندې لوی نومونه پیدا شوي دي. خټک بابا د پښتو د صنف د هر صنف شاسوار دی، د پښتو ادب الراونډر دی. دوی افسانه لیکلې ده، دوی ډرامه لیکلې ده، دوی د انقلابي نظم سرخیل دي، دوی ناولې لیکلې دي، دوی تقریبا د پښتو ادب د صنف په هر دغه باندې تبازمایي کړې ده. او دوی چې په نظم کې کومې خبرې کړې دي په کوم جرأت سره، نو زما په خیال په پښتو ادب کې دا اولنی شخصیت دی چې هغه خبرې چې چا په نظم کې نشوي کولی هغه خټک بابا وکړې چې هغه ځان له یو مکتب جوړ شو چې د دوی د نظم نه د دنیا خلکو شاعرانو یو اثر اخیستی دی. نو او دا خبره چې په دې خاوره په دې کلي کې ورته بابا نظم خطاب ورکړی شوی دی. زه دا نه یم چې د دین وغیرې مخکې چا نظم نه ویلی، فضل رحیم ساقي و، مخفي صاحب و، دوی چې نظم ته کوم جدید رنګ ورکړی دی، کوم انقلابي رنګ ورکړی دی، نو دغه انفرادیت، دغه رنګ، دغه اسلوب د خټک بابا لا تر اوسه پورې بل چا دغه نه دی حاصل کړی. نو زه راغواړم بابا نظم ښاغلی اجمل خټک بابا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو خوږو درنو او ننګیالو مشرانو، همنورو او کشرانو بچو، حقیقت دا دی چې دا ستاسو علاقه، دا زمونږ د لوی وطن دغه زیاده دلته چې زه کله راشم نو شاعري راکې جوړ شوی. نن چې تاسو ته ګورم نو خلک دومره ذوق پکې وي چې ټول کلام واوري. شابه تاسو ته چې دومره ذوق لرئ، دومره شوق لرئ، دومره پښتونولي سره مینه لرئ چې تر دې وخته پورې ناست یئ او اورئ. او امید لرم چې زما به یادې تاسو نه هېروئ. اصل خبره خو هغه ده چې یاسین اقبال وکړه. څه ده چې دا نن چې تاسو راغونډئ دغسې مونږ ولدو په میل کې یو ځل یو علاقې ته ورځو، یو کلي ته ورځو او هغوی ته د شاعرۍ په ژبه دا وایو چې قومه چې قوم شي نو ګټه به وکړي، قومه چې اتفاق پیدا کړي ګټه به وکړي. زمونږ د دې دور د ټولو نه ستر شخصیت لکه ووایم تاسو به وایئ چې زیاتېږم، خو که څوک تاسو کې عالم وي، عالم به وي خو د دنیا نه خبرې چې ما د دې خبرې جواب راکړي چې په دې نن دور کې په ټول انسانیت کې د ټولو نه د قربانۍ د جرأت سرلوړی لیډر زمونږ فضل افغان باچا خان عبدالغفار خان هغه ډېر څه کړي. نو دلته راځلو کې خو کیسه مانه وزېږي چې له زړه سره د هغه څومره مینه وه. نو مونږ کوشش کوو دا لیکوال دا چا عبدالله له مومني چې مونږ پارټي یا بله پارټي ته ذکر نه کوم چې څه فرق پکې راغلی، داسې نه یم. د پاکستان سیاست دی، د پاکستان سیاست نشته توکه‌بازي، دروغ، یو غرض بل کې نه دي. په داسې سیاست کې مونږ محسوس کړه تاسو ته ښه معلومه ده چې مونږ بې همتي نه ده کړې. زموږ مشر چې مونږ ته څه ښوولي وو، د هغه دوی چې مونږ ته څه ښوولي مونږ بې همتي نه ده کړې. ګورئ د دې ځایه مونږ لاړو په دنیا ته ووتو. عزیزانو درته خبره کوم، مونږ فیصله وکړه د بلوچو پښتنو وی چې دا پاکستان نه پاتې، بنګال به ټوټې شو. که دغه حالي دا تقسیمېږي، نو چې تقسیمېږي نو مخکې د دې نه چې مونږ پکې دی په چاړه لاړ شو، بهر ته څوک دی وو چې هغې بهر ځان تیار کړي، پاکستان نه بهر ځان تیار کړي چې که چېرې پاکستان سره څه کېږي خدای مه کړه که څه کېږي نو مونږ چې خپله برخه باندې ناست یو او خپله برخه ده قانوني شي. او که پاکستان روانېږي ساتنه شي نو مونږ یو سیاست جوړ کړی چې په هغې باندې مو قوت وي او سیاست مونږ وساتي. تاسو به ځکه خبرې چې مونږ سره هلته چې ما سره لاړو د ټولو نه زیات هلته تاسو راغلي. صرف ما ته یو د بوستان نوم یې د جاسوټه او یو څه دی شاباس خان. عزیزانو تاسو نن خبروم اوس لیکمه دا خبرې څوک نه چې وایي به یقین وساتئ چې مونږ ځان تیار کړی وو. په دې پوه شئ خلک به مونږ ته ګوته نیسي خو هغه هلکان نه تپوس کوي. مونږ ځان تیار کړی وو، هر څه تیار وو.
لیکن دلته څه وشول حکومت چالاکي وکړه او زمونږ هغه لږی ګټه وکړه موږ راووتو دا خبره ډېره اوږده نه موږ بار ته لاړو دوه نکتې بیان کړم د باچا خان خبره مې چې کوله په دې مې کوله چې د هغه نه لوی سیاستدان ایماندار سیاستدان پوخ سیاستدان رښتونی سیاستدان نه و ځکه چې نن خو سیاست دوکه ده هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې که پښتون شو دی هېڅوک نشي غلام کولی یو دا خبره چې پښتون شو بله زه خبره کوم په دنیا وګرځېدو زه د دنیا مشرانو ته لاړم پارټو ته لاړم لیډرانو ته لاړم ما ورته وایي چې مونږ یو میشن پس راغلي وو د پاکستان نه راوتي وو کابل کې ناست یو ذمواري مو ده انقلابي ذمواري څه ذمواري عزیزانو مشرانو کشرانو څه به غوښتل تر کم از کم تر اټکه تر مارګلې زموږ حصه چې ده دا زموږ ده لږ تپوس وکړئ چا نه پیرنګۍ چې راتلو دا خاوره چې وه دا د پښتنو وه نو پیرنګي د پښتنو نه اخیستې ده مونږ وایو چې پیرنګي وباسو نو دا خاوره چې چا نه اخیستې ده هغه ته پاتې کېږي خو چې په ازادۍ وخت راغلو پیرنګۍ تلو زموږ دا خاوره یې د هندوستان سره شامله کړه نو باچا خان وایي چې ازادي خو راغلې وه باچا خان وایي ازادي خو راغلې وه خو پټیل سردار پټیل کانګریسي او بیا گورنر انګریز زمونږ ته ازادي رانه کړه مونږ یې یو نو پړانګانو ته ورکړل دلته هغه دا وایي خو که پښتون شو هېڅوک یې غلام کولی نه شي نو مونږ په دې پسې روان وو مونږ دنیا کې وګرځېدو خلکو به راته څه وي هر چا به راته وایي چې هر څه ته تیار یو هر مدد در سره کوو زه به خوشحال شم خو ته نه لاړ شه ارام وکړه سبا به تا ته مرک غټو خلکو ما کتاب کې را روان دي چاپ بشي یو خبره ته سبا ورارمنځوي یو خبره کوو دا زما ملګري ناست دي ټول دی وایي چې دی خو راغلی دی دې خبره باندې سوچ کوي دی خو راغلی دی او پښتنو په ذریعه او د افغانستان په ذریعه برخه اخلي او د پاکستان داسې ملک پس اخلي ما ورته ویل تاسو مونږ چې اخیستی دی یو موټی وو تاسو نرسئ کوټه بېله ده پښتانه فاټا بېله ده زموږ دا بېله ده چشانه بېل پاتې دی تاسو یو قوم شئ متفق شئ مونږ ستاسو هر مدد ته تیار یو عزیزان مونږ ناکام نه یو راغلي مونږ د دې خبرې نه ناکام راغلي یو چې مونږ سره دې جواب نو چې مونږ یو موټی یو که مونږ ورته یو موټی یو هغه به راته پښتون را مخامخ کړی وو چې دا پښتون دی ستا مخالفت نو خبره مې دا کوله چې زموږ مرام څه دی څنګه تاسو بچي یاسین اقبال وي چې مونږ مقصد څه دی وړه خبره ګورنه ده که څوک زما نه پس تاسو سره بحث کوي نو زه یې ځار کړی هېڅوک دې باندې ما سره بحث نشي کولی چې مونږ هلته ناکام نه وو مونږ شهباز نه تپوس وکړئ یا سوټا دی غریبوني نه بوستان نه تپوس وکړئ مونږ ورې شکست نه وخوړه مونږ تیاری کولو ځان مونږ تیار وو نورو تپوس رانه مه کوئ ځکه چې وخت به ډېر والي تیار وو دلته څلور حکومتونه جوړ کړه یو حاکمت ته راغلو د خان سره یې خبره وکړه موټول ته راغلو نور دلته شول خبره یې جوړه کړه مونږ ته یې واپس کړئ مرګرو نه تپوس وکړئ مونږ په خپله مرضۍ نه واپس شوي مونږ هر سال تفریح کړي مونږ دلته کوم واپس دا خبره صرف دې لپاره کوم چې هغه واپس کېدل مو خوب لګه چې قوم مو جوړ نه دنیا والا مو قوم مو جوړ نه دی مونږ ته هم جوړ نه ښکارېدو نو مونږ راغلو چې دا قوم جوړ باچا خان په اجازت کې کابل ته لاړو نور ټول اجازت والا واپس شول هغه وایي باغی سره خبره کوله فیصله دا وشوه چې باچا خان وایي چې زه به قبایل رضا کړم پښتون به یو کړم بیا به دا خبره کوم هغه یې تیره کړې په باچا خان راغی کوشش یې شروع کړو نو په هره موقع مونږ ته مخې ته شوی څه شی دی چې دا قوم متحد نه دی یو موټی نه دی تاسو ډېر څه واورېدل د یاسین نه مو واورېدل مرګور نه مو واورېدل که نن یو شو نو داسې څوک نه ټینګېږي ځکه زه تاسو ته تاسو چې زه خلک به داسې زمونږ ځای څوک یې هم شاملېږي دا پټۍ خبره نه کوم نو هغوی به دا وایي چې زه یو بیت وایم بس صرف یو بیت زما د نیکه کور او ورور که خدای کا یو سلا شي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي دا زما شعر یعنې زمونږ په کور کې راضي شو په ورورۍ کې راضي شو یو شو یقین ساتئ چې یو جنوبي وزیرستان د هغې یو حساب دی څوک نشي قبضه کولی دا دومره
پښتون به څوک څنګه قبضه کړي خو که موږ یو شو د دې لپاره دې زلمو یاسین دی سره زما دا فیصله کړې ده چې لکه بادشاه خان فیصله وکړي کابل عزت نه پس چې قوم کې مدرسې جوړوم بیداري راولم قوم جوړوم دغسې موږ سوچ کوو روان یو چې دا قوم به موږ څنګه یو واسو دې سره کې خبره کوم یو موږ عامو خلکو سره خبرې کوو یو ما د پاټو سره خبرې شروع کړي پښتنو پاټو سره پښتنو خالصې پاټۍ لري دي که نه خالصې د پښتنو پاټۍ لري یو د محمود خان ده یو د اسفندیار دا څه ده که نه نور پښتانه شته نور پاټو کې هغو ته بد نه یم خو د پښتنو خالصې مخلصې پاټۍ یو محمود خان دی مشر او یو اسفندیار د دې دواړو ترمنځ ده د دې دواړو ترمنځ زما خیال ده چې خبره وشي بیا مفتي محمود ته کښېنو چې ته خو هلکه یې مونږ غټ پښتون یې دا پلار نه خو مونږ وزیر اعلی جوړ کړی و او ته خو زموږ غوندې بیا د نورو جماعتونو کې چې دي چې جنډې مو خپلې تقریرونه مو خپل منشور مو خپل هر څه مو خپل په هېڅ اواز یې وکړو صرف اواز یې لکه پښتانه خبرې اوږدېږي خو نه روښانه اوږدېږي خو نه خبرې د پښتنو قاعده دا ده ولې یې ویروئ دلته چې امان مخکې ووایي دا ده چې شریک غم پیدا شي شریک دشمن پیدا شي نو که داسې خلک وي چې یو کلا کې به هغه ناست دي بله کور کې به هغه ناست دي ده به شل مړي کړي ده به دېرش کړي وایې او څرنګه یې کلا نه بار نشي راتلی خو چې شریک دشمن پیدا شي چغه شي جرګه ده جرګې ته ټول روځي هغه دشمن هم روځي هغه مفتون هم روځي هغه قاتل هم روځي کښېني یو جرګه وکړي دې ته پښتو جرګه وایي مونږ وایو چې پښتنې جرګې دي دغسې پښتانه شي بادشاه خان وایي چې پښتانه شي پښتانه دې ته وایي چې په جرګو فیصله کوي کور د ښځو سره نه کوي فیصلې یا د پنجاب د کراچۍ د لاهور سره خبرې نه کوي پښتنو سره جرګه شي چې جرګه شي که خیري نو حالات برابر دي حالات په دې سلسله کې دی لګیا دي او موږ ګرځو د انن مجلس د هغې ویسه ده زما یقین دی چې تاسو هر څه خیال سره دی زه دې خیال سره ځم چې زما دا طاهر باچا زه دی ورسره اوسېدم په د روډ سره دې هغې وخت راځي زما د خیال مخالف دی دې هغه وخت راځي دا د ناسته ما سره بحثونه کوم لیکن نن دا د ناسته تاسو که ډېر خلک د بل فکر یې خو دې روډۍ کې ناستې دې کې موږ ځان ته کامیاب وایو انشاءالله په دې کې موږ خدای کامیاب کړي او پښتون چې یو شي بیا پوهیم زما د نیکه کور او ورور که خدای کړه یو سلا شي د وینو په دې ډم کې به یو ګډ پیدا شي دا زما لومړۍ خبره وه که تاسو مې کوی کړی شوي ما به صحیح کار کړی بله خبره زما دا ده نن د کمزورتیا حال دا چې ما دې لپاره بېګانه شروع کړو نو نن همداسې واورئ ته به تاسو چې اورئ څه شو پلار خانه بابا څه شو بچا خانه نن که سرخانه جوړېږي ستا د پښتونخوانه دا مې پوره کور او بیا مې وویل چې نه خدای پاک ته اتجاه پکار ده ټوله دنیا مونږ وکتل عزیزانو مونږ ته هېڅ انکار نه دی کړی چې هلته پسې راته داسې کوي دې ملکونو لوی لوی قومونو لوی لوی حکومتونو هلته داسې کوي صرف دا چې هغوی وایي تاسو کور وړاندې یو بل چې مونږ ورته درکړو یو بل پې وایي مونږ پیسې درکړو یو بل پې وژنئ مونږ یو کړو تاسو ورپله کې جنګېږئ زمونږ کور چې وران هو وران دی د دغې خبرې نه چې مونږ کوشش کوو چې بیا نشري اوس هم مونږ وایو چې مونږ دا نه وایو مشر محمود خان ته دا نه وایو چې تا هر څه پرېږده په دې جنډې لاندې ودرېږه یا اسفندیار ته دا نه وایو تا هر څه پرېږده او د محمود خان جنډې لاندې ودرېږه مونږ وایو چې کومې خبرې شریکې دي کومې شریکې خبرې دي په هغې راځئ چې پاسې وو زه د خوشحالۍ خبره ده چې زما لیډر اسفندیار خفه کېږئ مه که زه دا نه خبرې کوم که نه دا د پښتو خبرې دي هغه هم په دې لار روان دی محمود خان هم په دې لار روان دی مونږ کوشش کوو چې مونږ دا کور یو کړو یو کړو که خیري نو بیا به مونږ ته ورته پورې نه شي هغه خپله کې نښتې دي امریکا خپله حیرانه ده چې کابل سره څه وکړم عراق سره څه وکړم کابل سره څه وکړم حیرانه ده خو دې باندې په رواج خو په کار وکړه یو اواز نشته چې یو اواز وکړي بل اواز وکړي دې لپاره زموږ مقصد دا دی چې هېڅ چا مخالف نه یو د مخالفو پارټو مخالف نه یو هغوی به خپل کار کوي مونږ پښتنو سره د ډوډۍ خبره کوو دا پروګرامونه مونږ دي نو ما وی د فریاد نه لم اورم ته لویو لویو قدرتونه راغلل یو تمنا راوړېدلی چې که نه ساره سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې زما دړې لیدلې کړې لوګې لیدلې که نه خدای د مه تاسو نیسو زه ستړی شوم او ویلی شوم تاسو ته زما دا یو شعر فارس منظوري
और वो भी रहता खामा खा यासीन इकबाल यासीन भी रहता रही और इंशाअल्लाह दुआ तो ही जमाने धर्म कार के लेन या बता